په میخانه کې شرابي نه خوځوم، په میخانه کې شرابي نه خوځوم، د چا د مینې لیوني نه خوځوم، په میخانه کې شرابي نه خوځوم، د چا د مینې لیوني نه خوځوم، که څوک یې څکي نو تر مرۍ یې مړوم، زه چاته جامسې خالي نه خوځوم، که څوک یې څکي نو تر مرۍ یې مړوم، زه چاته جامسې خالي نه خوځوم، چې د خان مخې ته روټۍ ته ناست یم، چې د خان مخې ته روټۍ ته ناست یم، دومره یریږم چې وښکي نه خوځوم. او تا که په سترګو کې ښکاریان ساتلي، تا که په سترګو کې ښکاریان ساتلي، زه هم د زړه نه ازمري نه خوځوم. او دې شرارت خو یو طوفان راوستو، دې شرارت خو یو طوفان راوستو، تاله به زلفې بیا بیخي نه خوځوم. او ځان مننه دې شرارت خو یو طوفان راوستو، تاله به زلفې بیا بیخي نه خوځوم. او ځان له په خپله رقیبان نه زیاتوم، ګل شو کومه خو ازغي نه خوځوم. ځان له په خپله رقیبان نه زیاتوم، ګل شو کومه خو ازغي نه خوځوم. او ویل یې داره له سهیل روړي دي، ویل یې داره له سهیل روړي دي، ځکه د لیچو نه بنګړي نه خوځوم. ډېره زیاته مننه کوم ملګرو. سهیل باران افیشل کې را سره نن ملګري ناست دي، د کنډر اکبرپوري ته راغلي وو، وقاص سعید وقاص به یې را سره ناست دی، او نوید به یې را سره ناست دی، او نور ملګري هم را سره شاته ناست دي. نو د دې خواهش د پروګرام نو موږ راځه کېنو، یو موقع راغه او ټول رايوځای شو، نو ما وې راځه دې موقع نه فایده والو پروګرام وکړو. نو ډومبې خو به وقاص سعید به یې ستا طرف ته راشو، او زه یم چې تاسو راته څه غزل او څه ووایئ، نو ډېره مننه به سهیل بھائی غزل نه مخکې دوه شعرې دي. څومره ارماني دنیا ده، ارمان په ارمان پاتې شي، څومره ارماني دنیا ده، ارمان په ارمان پاتې شي، د چا نصیب شي او چا نه جانان په ارمان پاتې شي. دا مستې مستې اداګانې او چینار چینار ځواني، دا مستې مستې اداګانې او چینار چینار ځواني، هر چا نه د ښایست دغه دوران په ارمان پاتې شي. غزل صاحب ته راځم. سهیل بھائی اکثر ماښامې د چا په یاد سره راځي، اکثر ماښامې د چا په یاد سره راځي، ستړې د جهانه په فریاد سره راځي. را یادومه ستا خبرې چې وده کېږم، را یادومه ستا خبرې چې وده کېږم، ما له خوب هم ستا په یاد سره راځي. او دا یو شعر دی پکې خپل لالا جان سیاسي صاحب ته به ډالۍ کوم چې په ډک لښکر کې به دې ښکار کړي، په ډک لښکر کې به دې ښکار کړي، ځینې ښکلي ښکلي خصوصیات سره راځي. او هر اندام مې گویا دې ستا په مینه، هر اندام مې گویا دې ستا په مینه، جانانه ولې خبرې دې تضاد سره راځي. او پښتانه به ترې پوښتنه به دې څنګه کړي رضوانه ته، سهیل بھائی پوښتنه به دې څنګه کړي رضوانه ته، پښتانه به جنت ته زنده‌باد سره راځي. او آباد زړګی برباد شوی دی علمه، آباد زړګی برباد شوی دی علمه، وقاص سعید ځکه د برباد سره راځي. په ډک لښکر کې به دې ښکار کړي، ځینې ښکلي ښکلي خصوصیات سره راځي. ډېره زیاته مننه وقاص سعید وقاص به یې. دغه یو غزل دی زما چې پروزم او راپروزم خپل پردي ته به یم خفه نه شي، پروزم او راپروزم خپل پردي ته به یم خفه نه شي، ستا خیال کې چې ګرځم هر سړي ته به یم خفه نه شي. ته به یې تر څو زما د لاس کرښو ته نه راځې، زه به یې تر څو دې خپل تندي ته به یم خفه نه شي. ته به یې تر څو زما د لاس کرښو ته نه راځې، زه به یې تر څو دې خپل تندي ته به یم خفه نه شي. نوره حوصله او دا برداشت سړیتوب څنګه وي، نوره حوصله او دا برداشت سړیتوب څنګه وي، ګوته کې مې خښ شي او ازغي ته به یم خفه نه شي. ډېره مننه وقاص به چې نوره حوصله او دا برداشت سړیتوب څنګه وي، ګوته کې مې خښ شي او ازغي ته به یم خفه نه شي. او ته چې تېمه خواړه وې قسم دی چې سم ټک وچوي، ته چې تېمه خواړه وې قسم دی چې سم ټک وچوي، او زر یې د لاسه کم او زړګي ته به یم خفه نه شي. او پته نشته نن یې چې سهیل ته زړه کې څه راغله، پته نشته نن یې چې سهیل ته زړه کې څه راغله، ویې ویل ورځم او لیوني ته به یم خفه نه شي. په دغه شعرونو باندې به نوید بھائی ته څه ووایو چې یو څو ټپې وایي، ځکه چې نوید بھائی ډېرې مزېدارې او ډېرې خسته خسته ټپې کوي. نن به دنه یو څو ټپې اورو، نو نوید بھائی که یو څو ټپې دې را سره په پروګرام کې شریک کېږي. نو ډېره زیاته مننه سهیل باران او سعید وقاص
ټپې داسې دي چې ټپې دي په طرز کې ورته ووایم حاجي د دې مې شپې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بایللی وینا ښکاري چې ته هم شوګیرې کړې په نیمه شپه دي د بنګړو شلنګار راځي نه او ما چرته داسې ځای ته بوځئ او دلته مې هر ساعت له سترګو اوښکې ځینه ته به مې یو ځای بل ځای ګورې زما به ستا دیوال ته ساه ختلې وینه او دیدن که وشي او نه شي او د یار تر کلي تله راتله مزه کوینه دا نیمه شپه د سپي غپېږي هغه به ویښ وي چا چې یار بایللی وینه دا نیمه شپه د سپي غپېږي هغه به ویښ وي چا چې یار بایللی وینه او که دې زما دیدن یادېږي او د ګودر غاړه اجاره واخله میینه او که نیمه یم که نیمه نه یم او مازدیګری به یار ته نه قضا کومه او زما پې ستا مینه ماتېږي کشرې رور دې په کوڅو کې ښکلومه او ورشئ پوښتنه او زما پې ستا مینه ماتېږي کشرې رور دې په کوڅو کې ښکلومه او ورشئ پوښتنه ترېنه وکړئ او چې زما نوم ورله ورځي که هېر یمه او جانان زما زه د جانان یم او که په بازار مې خرڅوي ورسره زما او رنګ چې مې ورځ ته ورځ زیړېږي او خلکو ته وایم نفلي روجې نیومه بس ویل داس نه دي ډېره مزه وکړه یار نوید بھیا ډېره ښکلې ترنم دې وکړو مننه یار ډېره زیاته مننه دغه ملګري هم ناست نو که ملګري پکې څه وایي نو ویلی شئ پکې که څه ښه که څه پکې ویلی شئ ویلي دغه اخري غزل در سره یار شریکوو چې بې وفا تا ته په کوڅه کې مړ یم بې وفا تا ته په کوڅه کې مړ یم نن درته خاص په دروازه کې مړ یم بې وفا تا ته په کوڅه کې مړ یم نن درته خاص په دروازه کې مړ یم او ستا محبت په داسې حال کومه چې ستا محبت په داسې حال کومه چې لازه کې سم یم په لازه کې مړ یم د هر یو ښکلي قرضدار یم د هر یو ښکلي قرضدار یم یو ورځ به ټیک د چاکاته کې مړ یم او د هر یو ښکلي قرضدار یم یو ورځ به ټیک د چاکاته کې مړ یم او خپل ځان ته ګورم او حیران تللی یم بهر ژوندی یم آینه کې مړ یم او مړ یم خو بیا هم مرګ نه یره کوم مړ یم خو بیا هم مرګ نه یره کوم د ژوند په داسې حادثه کې مړ یم او د یار په سر که زه سهیل مړ شومه د یار په سر که زه سهیل مړ شومه بیا خو تاوان نه په فایده کې مړ یم دغه شعرونه دې زموږ ټولو ملګرو ته ډالۍ وي او انشاءالله بل پروګرام پورې موږ له اجازت راکړي او په تلو تلو کې دا یو خبره چې تلو تلو کې زموږ د یوټیوب چینل سهیل باران اوفیشل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره زیاته مننه به مو انشاءالله بل پروګرام کې بیا نورو ملګرو سره تاسو سره مخامخ کېږو تر بلې پروګرام پورې د خدای په امان